زرحمان مونږ ته راشن او مواد نه راکوي دی مونږ ته نوره فتوا د جهاد نه راکوي دې ځکه لکه ما نه څپېړه ویستل شوه یا دغه استاد زړه ته رانږدې کړی یا خبره مبره وکړله چې یاره دا کار ما نه وشو زه پرې خفه یم که نه نه جي ټیچرانو لکه پوره اورېدل یم نو نیم ما څنګه ډالۍ کو بس ایسته زما ټیچر راپاسېد لکه ما نه څپېړه ویسته ښه نو دغه ټیچر چې کوم له تا نه راپاسېد او تا نه څپېړه ایستل ستاسو تاثرات څه خفه شولې هغه ما لرالی او بس دې ځکه لکه داسې زه تاو کړم نو چې زه څنګه تاو شوم په دې وخت کې بس هغه زما نه په ګس لاس څپېړه ویستله شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانې قدرمندو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف دا مهال زه موجود یم په خپله سیمه چارسده کې د ماشوم یو کلیپ وایرل شوی تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی چې د په سټیج باندې یو څو شعر ویلي او دغه شعرونو له کبله بیا یو قاري صاحب د دوی چې کوم استاد محترم و هغه راپاسېدو او د دوی نه څپېړه وویستله په هغې باندې عوامو ډېر زیات ریاکشن وکړل چا پې باسونه وکړل تر دې ښه ده چې خلکو وویلې چې یاره زما نه طرفه $1000 واخله او زما د طرفه $2 واخله خو که دغه عالمان نه یا د دغه مولا نه چا څپېړه وویسته نو قدرمنو کتونکو نن خو زه به د دې ماشوم خیالات او د دوی سره چې څنګه دغه کلیپ مخې ته راغلی دغه به مخې ته ږدم تاسو ته او دغه به ستاسو د وړاندې کومه اول داسې خپل نوم شریک که بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما نوم دی ذوالفقار ښه ذوالفقار دا راته ووایه چې اول راته دغه شعرونه ووایه کوم شعرونه چې د مطیع الله توراب صاحب و په هغې باندې تاسو دغه ټیچر سره دغه شخړه مخې ته راغله دغه شعرونه اول راته لږ ووایه لکه دا شعر به زه تاسو ته ډالۍ کړم خو لکه دا ما نیم ویلی او دا مطیع الله توراب صاحب لیکلی دی د دې کې اشاره عالمانو ته ده که نه لکه د عالمانو سپکوالی پکې کړی دی خو دا شعر به درته زه ډالۍ کړم چې ما څنګه نیمې ته ورسېدو په دغه وخت کې زما قاري صاحب راپاسېدو ما نه لکه څپېړه ویستله نو وایي پاکستاني سیاستمدار دی نور غوبل نه کوي فضل الرحمن په خوله دې موږ ته نور کنځل نه کوي فضل الرحمن موږ ته راشن او مواد نه راکوي دی موږ ته نوره فتوا د جهاد نه راکوي دې ځکه لکه ما نه څپېړه ویستل شوه نو په دې ځکه دا شعر درته پوره یاد دی پاکستاني سیاستمدار دی نور غوبل نه کوي فضل الرحمن په خوله دې موږ ته نور کنځل نه کوي فضل الرحمن موږ ته راشن او مواد نه راکوي دی موږ ته نوره فتوا د جهاد نه راکوي فضل الرحمن دی خپل ګریوان ته سر ښکته کړي پر پروني کړي حکومت ته لږ نظر ښکته کړي بخښه ګډه سود او شراب یې ولې نه بندول د شریعت خلاف اسباب یې ولې نه بندول لکه دا دې پورې دی ښه دا راته ووایه چې دا وقوعه څنګه راغلل دا تاسو څنګه دا ویډیو کلیپ وایرل شو دغلته دا څه تاسو سره وشول لکه موږ زما غلطي زما ده زما ټیچر هېڅ غلطي نه ده لکه چې اوس زما مال لکه نعت راکړو زما سې ذهن ته راغله لکه نعت شریف لکه بل چا وویل نو زه څنګه سټیج ته ورپاڅېدم به زما د ذهن ته دغه راغلی به دا شعر مې لکه دغه کو نو زما زه د ټیچرانو نه دا وقوعه تا سره راغله څنګه لکه بس زما ذهن ته دغه راغلی ما دا شعر څنګه ډالۍ کو لکه ما نیم ویلو ټیچرانو لکه پوره اورېدل یم نو نیم ما څنګه ډالۍ کو بس ایسته زما ټیچر راپاسېد لکه ما نه څپېړه ویسته نو په دغه شعر کې خو داسې حرکت نه و که نه چې هغې باندې تا د ټیچر څپېړه وویسته بس لکه زه دا اوس ټیچر و لکه بل کس وي نو بیا هم څه خبره وه لکه زمونږ عالم دی نو د دې وجې لکه زمونږ څه دغه ونه کړو موږ نه افلاق ویستو زمونږ مشر دی زمونږ عالم دی زه د هغوی نه معافي غواړم حالانکې ټولو ټیچرانو نه زه معافي غواړم چې ما لې نعت راکړی ما شعر ډالۍ کړو نو لکه په دې زه ټولو ټیچرانو نه زه معافي غواړم خاص کر زه خپل ټیچر نه چې کوم ما نه څپېړه ایستې دی ښه نو دغه ټیچر چې کوم له تا نه راپاسېد او تا نه څپېړه ایستل ستاسو تاثرات څه خفه شولې که دغه نه پس چې کومه دی دغه شعرونه به وې که نه لکه او زه لکه خفه نه یم لکه ځکه چې یو ټیچر دی هېڅ مسله نه ده لکه که بل کس وی نو دا زمونږ یو ټیچر و لکه موږ نه داسې د پړق ویستو نو لکه هغه ما ته لکه داسې دغه راته داسې کړو نو چې ما ورته څنګه داسې وکړه زما خو دا رایه نه و چې ما نه به څپېړه وباسي زه په سټیج لکه زه څنګه د مایک ته مخامخ یم به دغه شان هغه ما له راغلی او بس دې ځای کې لکه داسې زه تاو کړم نو چې زه څنګه تاو شوم په دې وخت کې بس هغه زما نه په ګس لاس څپېړه ویستله نو اوس پسې لکه دې چې کامنټس یو لکه وغیره په دې کې د خلکو چې 3 څپېړې جوړې کړي چا پکې څه کړي چا هغه لکه بس داسې یو که نه چې بس هسې دا چلې راغلی په مزه شانې والي وم صحیح ښه ډېره سمه ده کتونکو عالمان چې کومه دي دا زمونږ مشران دي او بیا په دغه عالمانو پسې خبرې کول دا مناسبه نه ده ولې چې عالم پسې خبرې کول ډېر نه دین اجازت ورکوي نه اسلام اجازت ورکوي خو بیا زه دغه چې کوم
ایشو دا کوم مسله د مخې ته راغلی ده په دې باندې به یو څو خبرې وکړم کله هم چې دغه شان دي هلته زمونږ بلا عالمان دي چې دغه شعرونه چې کوم دوی وایرل شوي وو په دغه شعرونو باندې نه پې توه شته دی نه پې بل څه شته دی د هغې د له کبله چې کوم دغه میسیج وایرل شوی دی نو په هغې باندې د مطیع الله توراب صاحب چې کوم شعرونه دي کوم غزل دی یا کوم شاعري ده نو په هغې باندې څه الزام او څه تهمت نه یې لګوي د دغې فلسفې باندې خبره نه کوو دغه مطیع الله صاحب ته خواست کوم او درخواست ورته کوم چې کوم غزل دي د فضل الرحمن په دغه شعرونه ویلي دي دغه وضاحت پکار دی چې دغه خلکو ته وشي ولې چې په دې باندې بیا دغه شان د جګړې او دغه شان د غیمې او دغه شان شخړې مخې ته نه راځي قدرمنو کتونکو زه د ذوالفقار نه تپوس کوم چې آیا دا چې کوم دغه شعر ویلو نو دغه نه پس ذوالفقاره دغه تاثرات څنګه دي لکه مطلب ته په یو پروګرام کې راپاسېدلې د سکول پروګرام او په هغې کې چې کومه دی نو بیا تاله ټیچر راغلی تا نه څپېړه وویستله نو د هغې نه پس ستا تاثرات څه دي همدغه شان د بزم ادب کې به خپل کار جاري ساتي دغه شان د شعرونه به وایې که نه زړه دې مات شو نه جی زما د سر هم زړه دی مات شوی زه د ډېر ماشوموالي نه لکه زه دغه سټیج ته پاسم زه ویم نو لکه زه چې تاسو کومې خبرې کوم زما په زړه کې یاره د سر هم نشته دی لکه زه اوس مطیع الله تراب صاحب ته دا میسیج ورکوم چې لکه زما دې ذهن ته داسې راغلی چې دا خو یو افغانستان قومي شاعر دی چې ده ویلي لکه دا به ټیکي په عبدالرحمن صاحب کې به لکه د هغه باره کې ویلي نو ما دا دغه وکړو نو بس زما خو لکه ماشوموالي دماغ دی نو زما د ذهن ته راغلی چې تیم وایم مطیع الله تراب صاحب څه وړوکی شاعر نه دی یا څه د ځان نه دی ویلي لکه چې بس خو د افغانستان قومي شاعر دی نو زما میسیج ته راغلی دماغ ته دا راغلی چې بس لکه تم دا شعر ډالې که او زما لکه دا دغه و چې بس زه یم ډالې کړم ښه د هغې نه پس چې کله ستاسو پروګرام وشو یا دغه استاد زړه ته رانږدې کړئ یا خبره مبره وکړله چې یاره دا کار ما نه وشو زه پرې خفه یم که نه نه جي لکه په کار مالو چې زه ورته په خپو پرېوتی او زمونږ مشر و زمونږ قاري صاحب و خو لکه آلن کې بیا هم هغوی راله لکه بیا یې راته دا خبره وکړه چې خفه نه شي د ډېرو خلکو په مخ کې مې د نڅاپېړه ویستله او دا خبره یې وکړله الله دې ژوندی لري الله دې آباد ساتي زمونږ مشر دی زمونږ قاري صاحب دی مولانا صاحب دی او زه بیا هم ډېره شکریا ادا کوم چې د ما ته یې لکه وویل چې سیاسي خبرې په دې هغه کې مه کوه په سکول کې لکه هغوی ما ته دا خبره وکړه یعنې د موږ به ولې ورتلی موږ به ترې ماته وغوښتې ډیره سمه ده خوشحاله اوسئ کورم ودان قدرمنو کتونکو دغه پیغام زه یو څو خبرې شریکول غواړم چې کوم ټیچر حضرات دي په هغې کې دغه خلکو باندې تنقید یا بلیم الزام لګي خو خبره داسې نه ده جي خبره داسې وه چې دغه ماشوم سټیج ته راپاسېدو په دغه سټیج د له کبله هغه خپله شاعري وویله او دغه د نعت دپاره راپاسول شوي وو د هغې نه پس بیا چې کله دا نعت ته راپاسول شو د ده هغه یا آیډیا نه وه یا ذهن مینټلي تیار نه و د هغه د مطیع الله صاحب شعرونه ویلې ټولو عالمانو ته زه درخواست کوم چې دغه شعرونه دغه الزام نه دی په مولا باندې دغه تهمت نه دی په مولا باندې دغه د مولا د لمن باندې تور داغ نه دی جي دغه یو عامه شاعري ده او په دغه شاعري کې بلها فلسفه پرته ده خو که څوک پرې پوه شي دغه ټیچر چې کله راپاسېدو د ده نه څپېړه وویسته زه منم دا چې دغه ټیچر خپل شاګرد به په څپېړه سموي ده ته وترخه خبره کوي دا د پلار حق دی دا د مور حق دی دا خپل بچي ته په سخته ویل باندې دا پکار دی چې دغه استاد هم ووایي او دغه چې کوم دی مور پلار هم ووایي خو زه ګیله د دغه ټیچر نه په دې وجه کومه چې ته راپاسېدلې تا ماشوم په دغه وخت کې دا د ډېرو امزولو په وخت کې تا څپېړه ترې وویستله تا ورته خبره وکړله او داسې خبره زه صرف په دغه خبره باندې تنقید کول غواړم چې دغه ماشوم نه څپېړه وویستله نو دغه وخت کې دغه ټیچر له پکار و دغه قاري له پکار و دغه مفتي له پکار و چې راپاسېدلی وی او د ده په سر باندې لاس راښکلی وی چې زما زوی زما بچی د سیاست دا خلې ځلې د خپل مایند نه لر که د سیاست دا خبرې د خپل ذهن نه وباسه او دا شعر چې کوم دی داسې ناروا کوپر شعر نه دی چې په دغه باندې ته ماشوم راوباسي او وښې پې نو زه بیا هم دغه ماشوم چې څنګه خپل تاثرات شریک کړل څه وې لکه تاسو دا خبره ټیک کړه چې ما له په سر لاس راښکلی خو زه په دې پړق هم ډېر زیات سورکشم چې ما نه ویستو خو لکه چې ده ما ته لکه په دغه سره ویلی وی چې ما له په سر لاس راکړ نو زمونږ ټیچرو زمونږ عالمو د دې لکه ډېر غټ عالمو نو موږ زما زړه بیا خوشحاله کړی وی او زما به بیا دا زړه دومره خوشحاله شوی هېڅ چېرې ما به بیا په
سټیج سره لکه شاعري به هم نه کولی د دې مطلب نو لکه زه د په پلاک هم ډېر زیات خوشحاله یم چې ما نه پلاک ویستو نو خپه به دي لکه مطلب چې ته د خلکو په مخ کې لکه سپېړه ویستله او خبره پکې دغه مخې ته نه راله جی نه لکه دا خو زمونږ ټیچر لکه عامي کس نو که نه که عامي کس وی نو زما چې لکه په دې سکول کې څومره کسان راغلي دي په پروګرام لا کلیوال وغیره د دې نورو کسان څومره راغلي نو کیدای شي دوی هم راپاڅېدلی وی په دې ما سره ریاکشن اخیستی وی خو لکه الان کې دا زمونږ یو ټیچر خلکو پسې کامنټس یې کړي چې دا لکه داسې وغسې نو لکه د نه دي په کار که نه دا زمونږ ټیچر دی نو که اوس باري کس وی نو کیدای شي زما سره نورو کسانو هم ریاکشن اخیستی وی صحیح خوشاله اوسئ قدرمنو کتونکو څنګه چې ذوالفقار ماشوم دغه خپله خبره وکړه لا دې وخت کې په شاعر باندې الزام نه لګو نه د شاعر باندې تهمت لګو چې آیا د مطیع الله توراب صاحب څنګه چې د خبره وکړه چې دغه شعرونه ما ویل که ټیک دي خو دا ټیک نو نه دا شاعري ټیک وه خو د چې کوم ریاکشن په ده باندې وشو نو د هغې ریاکشن خلاف موږ نن د ده د انټرویو کوو موږ چې ولې یو کس راپاسي یو ټیچر راپاسي د خپل ماشوم د تربیت په ځای باندې هغه نه څپېړه وباسي نو دغه ټول ټیچر حضرات ته زما درخواست دی چې کوم خلک هم د ټیچر راپاسي او د ماشوم نه څپېړه وباسي نو پکار دا چې هغه په خپل منشور باندې پوهېږي په خپل مذهب باندې پوهېږي په خپل کار کردار پوهېږي چې بچي ستا دا کار صحیح نه دی دا کار داسې نه دی داسې وکړه نو صرف دغه درخواست مې کوو ټولو کتونکو ته نن د انټرویو مقصد هم دغه دی چې کوم خلک راپاسي د خپل ماشوم نه څپېړه وباسي د هغې په ځای باندې دي هغه ماشوم جج کړي او هغوی ته دې ووایي چې ستا دا کار بچیه داسې نه دی داسې دی د هغې د له کبله موږ تاسو ته د دوی وضاحت کېښودو چېرته چې مو ښاد خوشحاله و آباد اوسئ د لوی الله په